دغسې ونیسه لاس کې ونیسه غوږ ته که غوږ ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېر افسوس سره وایو اواز درځي خاموشه به کښېنئ دا د نن مظاهره دا په سوات کې او په ټول پښتونخوا وطن کې چې کومه دهشتګردي او کومه ترهګري شروع وه بله ورځ په سوات کې په زرونو انسانان راغلي وو ټولو پر پښتونخوا وطن باندې د دهشتګردۍ خلاف احتجاج کړی وو او بله ورځ دلته سوات قومي اتحاد په کراچي کې د هغه مظاهرې په حمایت کې د هغه ترهګرۍ او د دهشتګردۍ په خلاف دا مظاهره اعلان کړې وه نو موږ پښتون تحفظ مومن دا پر ځان باندې فرض ګڼله چې موږ به د دې احتجاجي مظاهرې حمایت کوو او موږ اعلان وکړي بیا ورسره عوامي نیشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نورو سیاسي پارټیانو مشره تاسو لګیا اوسئ دغه څه ورکوئ مشره تاسو لګیا اوسئ دا چی شته وره ډېر واضح واورئ که د چا دا خیال دی مهرباني وکړئ که د چا دا خیال دی خبره واورئ دلیا ودرېږه دلیا ودرېږه راسه پښتون دا راسي دې خواته راسي ډېر مشران ولار ورکړه
کښېنئ ټول کښېنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د سوات د خپلو وروڼو سره د پښتونخوا د وطن د بچي سره نن د یووالي دپاره راوتي یو. عزیزانو زموږ کډې پې کډې شوې، زموږ خویندې سرتوره شوې، نن هم دلالان لګیا دي. د ډیسي د یارې غږ نه کوي، د تانې د یارې غږ نه کوي. نور به شلتالو ته شپ شپ نه وایو، ډایرکټ به شلتالو وایو. دا پېښه د عیسی د لاسه ده. زموږ دا ریاست دی، موږ ریاست ته اپیل کوو، موږ د ریاست واکدارانو ته اپیل کوو چې د پښتانه نه واوړئ. تاسو زموږ ډېرې بې عزتۍ وکړې، تاسو زموږ وطنونه وران کړو، تاسو زموږ بچي دربدره کړو. عزیزانو په یاره کار نه کېږي، په یاره کار نه کېږي. دغه جلسه د ډیسي د خلکو جلسه وه، دا صحیح د وطن پرستو جلسه ده. عزیزانو نورې خبرې به درته دلته محترم نصیر جان لالا، نورالله خان ترین، نور ملګري کوي، په یاره کار نه کېږي، په یاره کار نه کېږي. نورالله ترین، نورالله ترین، سرونه به په تلي کې ږدو، خپل وطن کې به امن راولو، چې سر هم په تلي کې نه یخې. قسم په خدای دا پنجابي او د دې ملک اسټیبلیشمنټ دا زموږ نه حلال شي. د سرونو قرباني غواړي، قرباني دا په یار او په بزدلۍ نه کېږي. مشره اشاره کوه، بیا یې تماشا کوه. نعرے جواب برکاوے. یہ دہشت گردی نامنظور، یہ دہشت گردی نامنظور، یہ دہشت گردی نامنظور، یہ غنڈہ گردی نامنظور، یہ غنڈہ گردی نامنظور، چیک پوسٹ پہ گالی نامنظور، چیک پوسٹ پہ گالی نامنظور، یہ پتہ خوری نامنظور، یہ پتہ خوری نامنظور، ریاستی دہشت گردی ریاستی دہشت گردی موږ په خپله خاوره، موږ په خپله امن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. د کراچۍ بنارس ښار کې راغونډ شویو د لرو بار افغان د ډېرې قدرمنو خبرو، ډېرو قدرمنو ملګرو، تاسو د ټولو په اجازه په سټیج ناست محترم نظیر جان لالا، سکندر صاحب، نورالله خان او نور د ټولو ملګرو په اجازه ملګرو خبرې ملګرو وکولې. په مختصرنو خبرو کې خبره ډېره صفا ده، خبره ډېره واضح ده. وایي درست پښتون له کندهاره تر ټکه، درست پښتون له کندهاره تر ټکه، سره یو د کام په ننګ پټه کوه ښکار. پښتانه که بل څه فکر کې نه پوهېږي، بې له تورې خلاصۍ نشته په بل کار. ملګرو مونږ چې کوم هدف دی، مونږ له هېچا سره بد نه غواړو، مونږ له هېچا سره زور زبردستي نه غواړو، خو لیکن یوه خبره ډېره په واضح کوو، مونږ د بل هېچا حق نه غواړو. دا ظلم دی، خو خپل حق ورکول دا بېغیرتي ده. که دا بېغیرتي هر څوک کوي دی پښتونخوا ګوند او دلته ناست پښتانه، موږ د یوه منټ د یوه سیکنډ دپاره هم د غلامۍ دپاره تیار رهیو. دا کار به څنګه کېږي؟ دا کار به څوک کوي؟ دا کار به دا پښتانه، دا ځوانان، دا پېچلي برېتونه،
دا سرو سترګې دا به قطار کېږي دا به یو له بل سره عقل شریکوي دا به یو له بل سره فکر شریکوي دا به د کام مټې دي دا به خپل قطار جوړوي دا به سب بندوي دښمن ډېر ذلیله دی دښمن ډېر مکاره دی موږ یو په بله په یو په بل نامه موږ وژلي موږ ختم کوي موږ په دې وطن کې موږ په دې ملک کې موږ له هېچا سره ظلم زیاتیات نه دی کړی موږ د باچاهۍ قوم یو زموږ پلرونه زموږ نیکونه احمد شاه ابدالي شیرشاه سوري فقیر ایپي باچا خان خان شهید دا ټول د دغه قام په هغه لار کې چې کار دی درسته لار ښودلې ده خپل حقوق یې ښودلی دی خپل حق غوښتلی دی غوښتلې ده د دې دپاره د مشران ناست دي په آخري خبره کې چې کوم وخت پورې مونږ یووالی نه و کړی مونږ یو بل ته لاس نه ورکړی مونږ یو د بل مټې نه و جوړه شوې دا کار نه کېږي مونږ به یو له بل سره رابطه کوو عقل به شریکوو د قام دا کومه توره تیاره چې ده دا د دې یووالي بغیر د دې بله یووالي نشته ډېره مننه کوم محترم نور الله خان ترین ته چې په خپله اړه پورې وینا وکړي محترم نور الله خان ترین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوی د ټولو ملګرو په اجازه دلته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر نظر جان لالا سکندر خان سبزی بشیر خان مندوخیل زموږ ډېر خوږ ملګری مومن خان چغرزی دوی د ټولو ملګرو په اجازه عزیزانو موږ هلته بیان کړو چې په سوات کې یا بله ورځ د دهشتګردۍ خلاف ډېره غټه مظاهره وشوه د سوات غیرتي ولس ډېر په غټ تعداد راوتلی و چې په دا کې د هرې پارټۍ پښتانه پکښې وو نو پرون نابله ورځ دلته سوات قومي اتحاد د هغه مظاهرې په حمایت کې او د دهشتګردۍ په خلاف په کراچي کې په بنارس باچا خان چوک د احتجاج اعلان وکړي زموږ فرض جوړېدی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ فرض جوړېدی د پي ټي ایم فرض جوړېدی د عوامي نیشنل پارټۍ فرض جوړېدی د پاکستان پیپلز پارټۍ پښتنو فرض جوړېدی د جمعیت علما اسلام د مسلم لیگ نون د پي ټي آی د هر پښتانه فرض جوړېدی چې د سوات قومي اتحاد د دې احتجاج حمایت اعلان یې کړی وای او موږ ټولو حمایت اعلان وکړئ موږ چې را روان سو د سوراب ګوټه ډېره د افسوس خبره ده دا سوات قومي اتحاد والا زموږ ورونه دي مګر یوه خبره ورته کوو چې شپېته واره د ګوټو والا د رینجرز والا د فوج په خوله د پي ټي ایم یا این پي یا پښتونخوا ډېر بندیې د پروګرامه پاته قسم په خدای کسې تا به هم بې عزته کوي یو وخت به راځي دا واضح خبره ده دا شی دا د پښتنو پاڅون دا ولس چې راپورته سوی دی دا په دې نه ختم کېږي چې ته د چا نه میک واخه ته د چا نه سټیج واخه دا په دې نه ختم کېږي پښتون دومره په خپل حقوق پوه سوی دی پرون تاسو ولیدل د پاکستان قومي کرکټ ټیم کلاړي جنید خان هم ویډیو کوي چې وروره منظور پښتون یا دا تحریک یا پر پښتنو چې دهشتګردي ده د دې بل حل نشته دا یووالی دی نن د پاکستان په قومي کرکټ ټیم خلک پیدا سو دا زه په ایمان درته وایم که پښتنو دغسې منظم روان و که سمې دې په خدای ووینې چې یو پښتون میجر یا یو پښتون کرنل به هم ویډیو کوي انشاءالله اوس یو خبره کوو ګوره علي وزیر 2 کاله په جیل کې ناست پر څه خبره ناست علي وزیر دغه خبرې کوي چې په سوات کې دهشتګردي بنده کړه اوس دی څه چل کوي
یوارې 20 کاله مخکې طالبان چا پیدا کو ګردې دنیا ته معلوم دي په ټول دنیا ته معلوم دي سوات وزیرستان باجوی په غرب کې د امریکایي روپۍ واخیستې 33 ارب ډالر ویلې زما په ملک کې دهشتګرد دي طالبان دي زه دا په ختم کوم هغه 33 ارب ډالر یې واخیستو سوات یې په غر کوي وزیرستان یې ړنګ کوي باجوړ یې برباد کوي ټول پښتانه یې مسافر کړو په خپل وطن کې مهاجر کړو او بیا 20 کاله مسلسل اپریشنونه وکړو یو طالب کمانډر نه دی مړ یو ګرفتاره نه دی څوک مړه سو خوار غریب پښتانه مړه سو دوکانونه مارکیټونه یې لوټ کړو کورونه یې لوټ کړو بازارونه یې وویشتو 20 کاله بعد بیا یو پښتنو ته ویل ول راسه خپل وطن ته وزیرستان کلیر سو باجوړ کلیر سو سوات کلیر سو دهشتګردي ختمه سوه او د فوج डी जी एस पी आर به ویل ول हमने دهشتګردي کا کمر توڑ دیا ویلې که نه ویل و 20 کاله بعد بیا باجوړ کې په سوات کې په وزیرستان کې بیا خلک پیدا سوي دي بیا کلاشینکوفونه دي بیا کمانډران دي اوس د دې واره څه وایي وایي موږ مذاکرات ورسره کوو مذاکرات څه خبره ده 20 کاله مخکې چې تا ورته دي چې ته نن مذاکرات کوې 20 کاله مخکې دې ولې نه کول 20 کاله دې زه ولې بې عزته کلم زه دې ولې ذلیله کلم په دې کراچي کې د طالبانو پر نامه زما د پښتنو راوانور غوندې خنځیر یې سپي په سلګونو پښتانه د طالبانو په نامه مړه کړل تا په دا نامه زه بې کوره کړم تا په دا نامه زه بې عزته کړم زما خویندې سرتورې شولې بې عزته شولې مسافرې شولې په کیمپو کې پرتې دي 20 کاله بعد ته بیا وایې چې زه مذاکرات کوم مذاکرات نه یو واره بیا د پښتونخوا پر وطن باندې یو واره بیا د پښتانه پر وطن باندې بیا ډرامې جوړېږي بیا اور ورلوېږي اوس نو د دې واره موږ واضح خبره کوو هغه تېر 20 کاله مخکې پاکستان اوس نه دی 20 کاله مخکې تا سره په خزانه کې څه خاورې پرتې وې روپۍ پرتې وې د دې واره کنګله یې د دې واره میاشتې د سرکاري ملازمینو تنخوا ولکه لرې په دنیا کې دومره بې عزته سوی دومره بدنامه سوی چې په سود خلک پیسې نه درکوي امداد خلک نه درکوي د دې واره هغه د 20 کاله مخکې پښتون هم نه دی شعور پکې راغلی دی که دې د دې واره پر پښتونخوا وطن اور بل کړي بل به کې خو دا واوره دا اور به د دې واره پنډۍ سوځي دا به لا اور سوځي دا خبره دا به د پاکستان آخري جنګ دی بیا ولکه څوک وایي چې اسلامي جمهوریه پاکستان بیا ولاړئ خو موږ بیا وایو چې پاکستان ماتول نه غواړو دا اوس دوی په دې بیرېدل چې د سوات قومي اتحاد والا چې د فوج خلاف دي لالا نیو خلاف چې هر څوک ظلم کوي د هغه خلاف ظلم کوي اوس نو بله واوره تا سره یو ظلم نه دی دننه څه 3 میاشتې مخکې دې سیند پولیسو په ګډاب تانې سره ګډاب ټول 200 افغانان ماشومان ښځې ونیولې ګرفتارې ول د تاسو سره شناختي کارډ نشته په دې کې 45 ماشومان عمرونه یې څو وو د 3 میاشتو مې واخېد را څو کالو پورې دا عمرونه وو پېغلې زما او ستا خویندې وې پېغلې ځوانان وو 3 میاشتې د سیند په دا جیلو کې پرته اوس پرون دې بیا بس درولی دی بیا یې پښتانې خویندې مندې ماشومان کوز کړي دي او ناوله په دې کې د حیرانکن خبره چې شته یوه پاکستانۍ شناختي کارډ یې په جیب کې زموږ خور د هغه سره 15 ماشومان هغه یې هم کوز کړي دي
زموږ ملګري تاڼې له ورلو چې دا یې شناختي کارت دی دا دې پر څه کښته کړي دي اوس دا بوزه پنځه ماشومان نه سو ویله کولی بابا د دې مور بچان دي ول برث سرټیفیکټ راوړه اوس نو خبره دا ده ته د خپلو بچانو ثبوت نه لرې ستا د 2 کالو ماشومان خور د رایله کوي بچان نه د رایله کوي نن هم په تاڼه کې دا دې زندګي ده علي وزیر 2 کاله په جیل کې تیر کړو چې څه اف آی آرونه وو ټول یې ضمانت اوسو ختم ضمانتونه کې اوسو 20 ورځې تېرې سوې نه یې لکوي ولې نه یې لکوي وایي د بنو په کیس کې ګرفتاره دی د بنو جج څه وایي د میرانشاه جج وایي ما نه دی ګرفتاره کړی ما که ګرفتاره کړی وای په 24 غنټې کې به دننه په ما و مخ ته پېښ شوی وای دا یې په شنه زور کښېنولی اوس یوه خبره کوو دلته به زموږ ورونه ولاړي د پاکستان پیپلز پارټي پښتانه به ولاړي پر ځان یې بده مه لګوئ واضح درته وایو علي وزیر د چا ضد دی دا د باجوه صاحب ضد دی باجوه وایي علي وزیر به خامخا په جیل کې او دا ضد یې چا ورپوره کړی دی دا پاکستان پیپلز پارټي دا ضد نو موږ هغه پښتنو ته وایو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره یې تعلق دی خواست درته کوو موږ دا نه وایو چې پیپلز پارټۍ پرېږده مه کوه خپلې پارټۍ څخه پوښتنه وکړه هغه علي وزیر یې کښېنولی دی هغه علي وزیر چې د هرې پښتنې خور مور د عزت په حفاظت په خاطر په جیل کې ناست ستا د بچانو د بهترین مستقبل په خاطر په جیل کې ناست دی پر پښتونخوا وطن د امن راوستلو په خاطر نن په جیل کې ناست دی نن پیپلز پارټۍ د اقتدار په خاطر د راروان وخت په خاطر نن د باجوه صاحب دا ضد پوره کوي علي وزیر دا ټیپ بالکل په اردو کې چې وایي حق سے بېجا په شنه زور یې کښېنولی دی یو اف آی آر نشته یو قانون نشته علي وزیر دا زموږ دی د پښتنو دپاره پېغور شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو بله خبره چیشته د پاکستان مسلم لیگ ډېر ذمهواره سړی ساکدار په عربونو روپۍ په قول یې د دوی ول په عربونو په کربونو روپۍ اغلا کړي دي 4 کاله په دې پسې کیسو پاکستان ته نسو راتلی بله ورځ رالی په فوجي تیاره کې نو عدالت ته پېښ شوی دی نه ضمانت کړی دی دایرکټ کې د وزارت خزانه په دفتر وردننه کړي د وزیر خزانه پر کرسي یې کښېږدي او که د چا دا خیال دی چې علي وزیر به د دوی خبره ومني موږ ډېر واضح وایو هغه پښتون میجر ته وایو چې تا بله ورځ جیله راغلی وې زه دې بیولی وم هغه پنجابي کرنل ته وایو چې ته هم راغلی وې جیل ته 6 غنټې دې انتظار وکړئ په جیل کې ویلې ول باجوه صاحب راغلی دي په کراچي کې تر شاره فیصل ناست دی دا ایس آی په هیډ کوارټر کې علي وزیر سره 15 منټه لیدل غواړي علي وزیر ورته ویل 15 منټه نه 15 سیکنډه لیدل نه در سره غواړم او بیا یې اخري کې څه ویل 6 غنټې انتظار بعد وما ته ویل والجاؤ ضمانت کرو پر بینک میں پیسہ جمع کرو ہم دیکھتے ہیں تم علی وزیر کو کس طرح لے کر جاؤ دا خبره پر عدالت باندې نالت دا خبره پر دې حکومت باندې لعنت دی چې دا څوک د جمهوریت خبره کوي د پارلیمنت د بالادستۍ خبره کوي د عین خبره کوي ټول نه جمهوریت شته نه پارلیمنت شته نه عین شته که عین وای پارلیمنت وای جمهوریت وای نن به علي وزیر یو منتخب امینې دی دی یې په شنه زور په دې نو عزیزانو په اخري کې یوه خبره درته کوو که په کراچي کې د عزت ژوند تېرول غواړئ خبرې دي دوې
یوه طریقه دا ده لکه اوس چې زموږ یاران یې کوي چې د دوی په خوله به احتجاج کوي چې د دوی په خوله به احتجاج کوي د رینجرزو یا د دا نورو ستا دا هغه چې ولاړ د دوی په خوله به احتجاج کوي بندیب یې میک به د دوی په خوله یې چاله ورکوي د چا نه بیا اخلي که دا ژوند تېروي دا ژوند 4 کاله موږ تېر کړی دي دا بېعزتي ده دا ضلالت دی دا زموږ خویندې مندې بې عزته شوې په دا طریقه او دویمه طریقه د غیرت ده د ننګ ده د راپورته کېدو ده اوس نو هڅه خپله ده په یوه لار کې لږ سختي شته خو را روان نسل به دې په عزت کې ژوند به په غیرت تېروي او دا بله لار دا ډېره اسانه لار ده خالي د 14 اګست په ورځ جنډۍ رااخله په کلیپټن کې اتڼونه کوه نور خیر خیریت जो अफगान ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो बदलाखोरी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है जो बदलाखोरी है इसके पीछे वर्दी है أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېرو ګرانو عزیزانو مجلس خو د ملګرو وکړو په یوه خبره درته کوم هغه دا چې دا اوس چې کومه کھیل تماشه وه دا د سرکار د ساتلې خلک د هغوی تماشه وه جوړه کړه روانه یې کړه ختمه یې کړه خو زمونږ په دې جمع هغه سندره نه راځي قطعا دا سندره نشي ویلی چې تور ته سپین ووایو او سپین ته تور ووایو بلکل واضح خبره ده چې د دې دنیا د 4 ځناور زمونږ دا ریاستي ځناور او د ده ټول ملګري نن په لر بر افغان خصوصا د امونه تر اباسینه د بولانه تر چتراله دا خاوره یو وار بیا د اور لمبه کوي لیکن پښتون افغان ولس موږ تاسو موږ به صرف د سواد خبره نه کوو د سواد به کوو د باجوړ به کوو د ممندو به کوو د وزیرستان به کوو د لر افغان به کوو د بر افغان به کوو دغه لار زموږ د خلاصي لار ده زموږ به کوشش دی چې زموږ دا وطن یو وار بیا د اور لمبه نه شي عزیزانو دې چې څوک په دې ته ځان ښه ښکارېده بهرحال پښتونخوا ملي عوام پارټي ملګري د پېښې نور وطن دوسته پارټي موږ خپله کلمه هماغه کلمه ده چې د دې ملک د تباهۍ او د بربادۍ ذمهوار د دې ملک ریاست دی ریاستي ادارې دي او ریاستي ادارو ته دا وایو چې تاسو نور د دې کار نه قلار شئ که نه قلارېږئ سوال ملت جرګه دا خو تاسو نه منئ خو بیا به بیا هغه لارې اختیار کړو چې په کومه لار تاسو سمېږئ او هغه لار هم موږ ته معلومه ده ستاسو ایمان هم موږ ته معلوم دی ستاسو غیرت هم موږ ته معلوم دی کوم ځای کې خبره شي ته په پښتون افغان ورځې او کشمیر ولا په تالای کې وړې هلته مخې ته یږدې هندوستان ته دا د ایمان دی دا د غیرت دی ته نن په ټوله دنیا کې ګرځې د خپل د معیشت د سمبالولو دپاره د جهان هغه بدعمله بدکرداره خلک ځان نه ګیر چاپېره راغونډی او دا روانه اجره ده دا نشي سمولی دا به هله سموي چې په دې کې د پښتون افغان ولس د ګریوانه لاس وباسې د سندي د ګریوانه لاس وباسې د بلوچ د ګریوانه لاس وباسې د سرایکي د ګریوانه لاس وباسې او د انسان بچی شي مهذب دنیا انسانانو غونې خپل کار روان کې دا نور کارونه پرېږدي ډېر زر به ملګرو موږ او تاسو دا نور وطن دوسته ملګري په قام مین ملګري ډېر زر کوشش کوو چې کینو او یو مجلس وکړو او د مجلس په رڼا کې د کراچۍ دا پښتانه دا ډېر د اهمیت وړ دی د کراچۍ پښتانه کراچۍ که پښتانه منظم کړه متحد کړه موږ د پېښور موږ د کوټې موږ د کابل دا ټول مسایل د کراچۍ د پښتنو په اتحاد یو راغونډولی شو علي وزیر دومره مسله نه ده په کراچۍ کې زیات نه
شل زره انسانان شهر فیصل غواړي شهر فیصل باندې ناسته غواړي موږ بیا د باجوا زور هم ګورو موږ بیا د دې حکومت زور هم ګورو چاري وزیر څنګه دی نور د ضمانتونو نه باوجود دی په جیل کې ساتي خو دا شل زره انسانان دا راوښکل غواړي دا روډ ته راښکل غواړي دا کېنول غواړي او چې دا په کومه ورځ کېناسته بیا د دې علي وزیر حساب کړي د امن په خاطر د خپل وطن په خاطر د خپل د بچو په خاطر د خپل مور خور او د بچو د عزت په خاطر چې هره قرباني او په فاميلي پارټي ټیم دا ټول مرګري موږ په شریک ورکو په دې شپ نه کیږي چې سر وړې په سوړه کې پټای او دلته غواړي امن دلته امن په غوښتو نه ورکوي امن به ځان له راولي امن ما یو خبره وکړه واضح خبره مې وکړه چې لکه ته وایې طالب هیڅ طالب مالب نشته دا عیسائی ده دا اسټیبلشمنټ دی دا ریاست دی هغه په خلکو بده ولګېده مایک کې راپسې همت به کوو او مرګ خاصې یو ورځې مرګ دی چې بې غیرتیا د دې ژوند نه هغه د غیرت مرګ ښه دی او د غیرت مرګ دا دی چې په خپل قام په خپل وطن په خپل بچي سر ورکړي